په افغانستان کې دوه رسنیزو بنسټونو د خبریالانو او رسنیو په اړه ګډ راپور خپور کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې د خبریال ملي ورځ په مناسبت د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه ګډ یو کلن راپور خپور کړ. په دې راپور کې د تیر جمهوري نظام او د اسلامي امارت د حاکمیت دورې ته کتنې شوې ده چې پر بنیاد 119 قضیې په دواړو بنسټونو کې ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز استازی شاه محمود شینواری وویل چې یادې قضیې د جمهوریت او امارت د دورو پورې اړه لري چې په خبرې یې د تیر کال په پرتله د خبریالانو مرګونې پیښې کمې وي، خو د خبریالانو او د رسنیو پر وړاندې ننګونې زیاتې ثبت شوي دي. د خبریالانو د قرباني کېدو قضیو ته په کتو د 1999 کال په پرتله چې 11 تنه خبریالان قرباني شوي و، په روان کال کې دغه شمیر 4 تنو ته راټیټ شوی. یعنې د خبریالانو د مرګ کچه راټیټه شوې ده چې دا زموږ د خبریالانو لپاره یو نیک زیری پیغام دی چې باید موږ داسې وخت ولرو چې ټول خبریالان په ارامه کار وکړي او هیڅ پیښه ونه اوسي. په عین حال کې د اسلامي امارت لخوا د رسنیو قانون د منلو، د خبریالانو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې د کمیسیون جوړېدل هغه پرمختګ دی چې د خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د خپلسرۍ اقدام مخنیوی او د خبریالانو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې مثبت تغییر. ما همراه امارت اسلامی و خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس هستیم، جلسات داریم، در مجموع نهادهای عامی جلسات دایر میکنند تا همون مشکلاتی که مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات است این مشکل حل شود تا ما بتونیم هم در مرکز و هم در ولایات فعالیت رسانه‌ای به شکل بهتر و خوبترش به پیش بره. په دې مراسمو کې د مرکز او ولایتونو یو شمیر خبریالان دعوت شوي وو چې اکثرو د رسنۍ او خبریالانو پر مهمو ستونزو خبرې وکړي. ما من حیث یک خبرنگار د لوګر ولایت څخه راغلی خبریال مطیع الله په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلامي امارت مسؤلین او نړیوال دي د خبریالانو او رسنیو سره په اقتصادي برخه کې همکاري وکړي. جامعه بین الملل و نهادهای بین المللی حامی خبرنگاران حداقل امارت اسلامی بخواهند که در بخش مالی رسانه ها و همچنان خبرنگاران کمک و همکاری کنند. امون روحیه که ما باید از به یک خبرنگار واقعیانه داشته باشه نداریم. ما میخواهیم که پس دوباره بر ما زمینه کار مساعد بسازه. د مراسمو په پای کې هغو 4 تنو خبریالانو ته د کال غوره جایزې هم چې نقدي روپۍ پکې وي ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې د کلني راپور په پای کې د اسلامي امارت مسؤلینو ته وړاندیز وکړ چې د تیر په څیر دی د خبریالانو او حکومت ترمنځ مشترک کمیسیون جوړ شي او د رسنیو مالی جریمو د حل په برخه کې رسنیو سره همکاري وکړي.